بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نقیب یوسفزی در سره ملګری یم. ملګرو زما سره په روښانه ستورو کې نن امیر سالار صاحب ملګری دی. راځم به د هغوی طرف ته د هغې نه مخکې خپل یو دوه شعرونه چې دې خبرې ته دې څنګه خوله جوړېږي، دې خبرې ته دې څنګه خوله جوړېږي، ستا په شونډو څنګ راځي د جدایۍ سوال، ستا دا واړه ارمانونه به پوره شي، ستا دا واړه ارمانونه به پوره شي، بس کوه مې ته د ډېرې زندګۍ سوال. سالار صاحب تاسو ته په روښانه ستورو کې هرکلی یم. ډېره مننه مو کوم چې موږ له وخت راکړو دا پروګرام لپاره. ډېره زیاته مننه نقیب یوسفزی صاحب، الله دې کامیاب ساته او دغه د ادب دپاره چې کار کې ډېره مننه کوم. دغه ملګرو څخه تاسو خپله لنډ شان پېژندګلو شریکه کړئ. زما تعلق خو د دیر میدان دی او د دپور کلي سره تعلق ساتم، هلته م کور دی او نوم مې امیر دی، خو امیرالدین خو تخلص مې سالار دی، نو خلک مې په امیر سالار پیژني. ډېره زیاته مننه. څومره وخت په ادب کې ستاسو څومره وخت شو؟ یاره تقریبا 15-16 کاله به کېږي. 15-16 کاله. اکثر تاسو خلک خوښوي ډېر په دې پیجونو باندې، زه ګورم نو ستاسو ویډیوګانې ډېرې زیاتې ویرل کېږي. د دې وجه سره اصلي وجه یې څه ده؟ د دې نه خو مخکې هم ما کلامونه لیکلي، خو کله چې وبا راله په سعودي عرب کې مطلب ډېر زیان یې وکړ، دغه مسافر خلک شهیدان شو، نو ما یو نظم ولیکه، هغه ټولو مسافرو خوښ کړ او د مسافرو په وساطت سره زمونږ کلامونه مخکې لاړه او خلکو خوښ کړو. دې وبا کې کسان ډېر وفات شوي. تقریبا ما خو ډېرو ملګرو نه اورېدلي چې د 1100 نه بره کسان دلته مطلب صرف پښتانه زموږ دلته دفن شوي دي. دغه اختر کې چې موږ کم یادرې راته وو، هغه دغه کې الخیر کې چې الخیر کې بالکل هغه کې اقربونه هم ټول داسې دي چې ټول نه وي جوړلي. بس الله پاک هغه وبخښي کوم چې وفات شوي دي، کوم چې بیماران دي الله پاک هغو له شفا ورکړي، او کومه چې دا وبا ده په دې دنیا راخوره ده، یو عذاب دی، الله پاک دې په خپلو قدرت باندې دا عذاب د دې دنیا نه چوت کړي. موږ دغه دعاګانې کوو. ډېره زیاته مننه. تر اوسه کتاب څنګه چللی؟ کتاب ته مو اراده شته نشته؟ کتاب ته مې اراده ده، انشاءالله چې کلي ته لاړ شم نو بیا به چاپ کوم د خیره سره. الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتاب هم چاپ شي، راشي، موږ ته هم خوند والو، دغه کتونکي ته نه هم خوند والي. ښه که دې ملګرو سره خپل غزل شریک کړئ تاسو. صحیح ده، مهرباني. غزل ټول زړه ډالۍ چې د خپل وطن دې کړم لرې در په در دې کړمه، غربت څه لوبې دې وکړې مسافر دې کړمه. مننه. د خپل وطن دې کړم لرې در په در دې کړمه، غربت څه لوبې دې وکړې مسافر دې کړمه، جانانه هغسې اوس پاتې زه بیخي نه یمه، جانانه هغسې اوس پاتې زه بیخي نه یمه، د خپل زړګي د ښکلي کوره چې بهر دې کړمه. او مننه. مورې دعا نه دې قربان شم رب لره دې راته، مورې دعا نه دې قربان شم رب لره دې راته، په هر څه پوه شم ښکاره لکه د نمر دې کړمه، او پښتو دا زه دې هم په ډېرو خلکو وپېژندم، پښتو دا زه دې هم په ډېرو خلکو وپېژندم، پښتو مننه دې کوم په ډېرو بر دې کړمه، او چې هسې لارې د راتلو دې نورې نه څارمه، چې هسې لارې د راتلو دې نورې نه څارمه، شکر د یاره چې د هر څه نه خبر دې کړمه. مننه. نور به په ژوند کې د هیڅ چا سره وفا ونه کړم، نور به په ژوند کې د هیڅ چا سره وفا ونه کړم، دا زه امیر دې د وفا نه نور منکر دې کړم، او دا زه امیر دې د وفا نه نور منکر دې کړم. بل کلام درته داسې یاد وي سیده؟ مننه. یو ورته بل هم ټولو ته ډالۍ چې د ژوند په هره لار مې هر وخت تاوان کړی دی، ما یو سړي پسې بلها ارمان کړی دی. مننه. د ژوند په هره لار مې هر وخت تاوان کړی دی، ما یو سړي پسې بلها ارمان کړی دی، اوس مې د غم سترګې نه پټېږي څه وکړمه، اوس مې د غم سترګې نه پټېږي څه وکړمه، په یو سړي پسې مې ټوله ورځ خفګان کړی دی. مننه. نن په ځان پوه شوم چې خپل مرام ته ورسېدم، نن په ځان پوه شوم چې خپل مرام ته ورسېدم، ما خو ټول عمر په ازغنه لار ګزران کړی دی، او زما لمن دې د یو داغه خالي پرېښې نه ده، زما لمن دې د یو داغه خالي پرېښې نه ده، په ما دې سم د تهمتونو یو باران کړی دی، او نن دې په تمه وارخطا غوندې کې کېناستمه، نن دې په تمه وارخطا غوندې کې کېناستمه، خدای خبر را به شي که نه زړه مې امکان کړی دی.
مننه. اوس چې واده شولې بل ها قصې دې یادې کړلې، اوس چې واده شولې بل ها قصې دې یادې کړلې، هم دې نتکۍ کړې ده هم خو دې پیزوان کړی دی، او هغه منزل ته رسېدلې په هیڅ شان نه دي، امیر سالاره چا چې قبر په جهان کړی دی، او امیر سالاره چا چې قبر په جهان کړی دی. ډېره زیاته مننه. دغه ملګرو له اخري کې څه پیغام ورکوئ؟ دغه ملګرو ته زما دغه پیغام ده چې مینه وکئ، محبت وکئ، د یو بل سره د جنګونو نفرتونو نه هېڅ نه ولاړېږي، ځکه چې زمونږ نیکونه که وګورې د هغو نه بعد زمونږ کم خلک چې وګورې نو دغه ټول خلک مطلب په دې جنګونو په دې فسادونو کې دغه خلک تل دي، اوس هم روان دي ډېر زیات. تاسو که وګورئ نو هره ورځ خلک رالاږي، یو بل وژني، رور رالاږي بل رور وژني. نو دا خلکو ته وایم چې مینه محبت وکړئ، او د مینې نه علاوه هېڅ شی ښه نه دی په دې دنیا باندې، د یو بل قدر عزت کوئ. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو، ډېره مننه ملګرو. د صاحب شاه ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب په دغه کلام به درنه اجازت غواړم چې د زړه د درده لیونی شوې که نه، د زړه د درده لیونی شوې که نه، زما صابره ته سړی شوې که نه، د زړه د درده لیونی شوې که نه، زما صابره ته سړی شوې که نه، تا د الفت معجزه نه منله، زه چې لمبه شوم ته لوګی شوې که نه، د محبت ګرمي دې ولیدله، په یخو واورو کې خولې شوې که نه، ما چې د زړه د رڼا رنګ ورکړو، د انتظار لارې رڼۍ شوې که نه، ما درته وی چې سترګې مه توروه، د خلقو سترګې در پسې شوې که نه، نوې الزام را باندې ولګېدو، زړې خبرې خو زړې شوې که نه، د بڼو سوري ته مې کېنولې، صابره سترګې دې مړې شوې که نه. هر چېرته چې ملګرو ښاد آباد بریالي اوسئ، د خپل ځان د خپل چاپېرچل خیال وساتئ، د یو بل سره مینه وکړئ. دا ژوند د مینې محبت ژوند دی، 2 ورځې ژوند دی. عابد صاحب وایي چې په جنت کې به د ځان یو، په دوزخ کې به په ځان یو، دلته مینه کول غواړي، دا دنیا د یارانې ده. نو د یو بل سره مینه وکړئ، د یو بل سره محبت وکړئ، یو بل پسې کنځل دا بالکل مه کوئ. اکثر په دې ویډیوګانو کې زه په فیسبوک په سوشل میډیا باندې ګورم، دا پښتانه وروڼه اکثر یو بل ته کنځل کوي. ښه خبره نه ده کنځل کول، ډېره بیکاره خبره ده. خو دغه به درته وایم چې د یو بل سره مینه وکړئ. دا ډېر لږ ژوند دی، څومره چې په خوشحالۍ سره دا ژوند تېر شو نو هغومنګې به خوند وکړي، ځکه چې د ژوند د انسان مثال د ژوند لکه کاروان دی. دا چې یو سړی د ونې سوري ته کښېني دمې ته، دمو کې واپس بیا روان شي د خپل منزل. د دنیا د مثال چې دی داسې دی، موږ د یو ونې سوري ته ناست یو نو روانېږو به د دې نه. نو په کار ده چې موږ د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل سره محبت وکړو، او هر چېرته چې ملګرو ښاد آباد بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارمه. الله په امان ده. السلام علیکم.